اینجا. خل پرال 50 شبه د دیموکراسۍ په غوجل کې د لنډغریزم دود بازار د کابل په واټونو کې د قومي ملیشو چنگیزیت او سفاکیت شما شناختینش کی بودید؟ ما مریض انتقال میدادم مریضای ما را نموندیم ما را اجازه است در ما تو فاجعه 4-5 نفره بگذارم انا 20 نفر است د تعصب او نفاق بدبویه شعارونه بدمعشی وحشی زیری او ملیشی من افغان نیستم افغانان تروریست هستم چا چې هر کال په 18 د سنبلې د هیواد په ګڼو ښارونو کې د خپل وژل شوي مشر د مړینې ورځ لمانځله هوکې د لنډغرتوب ته په ړنګ شوي جمهوریت کې رسمي اجازه ورکړل شوې وه په همدې ورځ به لنډغرو د افغانستان د قومونو ترمنځ د قومي لسانی او مذهبي تعصب تخمونه شیندل داعش مسلمان است افراطی مردم ما شما افراطی و مسلمان هستند داعش اکثریت مطلقش تاجک و فارسی زبان است حضور پشتونا کمتر است د کابل په اسمان به د سرو مرمیو ننداره کېدل د خلکو سرمایې عزتونه او عفتونه به له خطر سره مخ وو د خلاصو دکانونو شیشې ماتېدې مارکیټونه تړل کېدل دولتي او شخصي ملکیتونه له خطر سره مواجه وو د خلکو سرمایې له سخت ګواښ سره مخ وي تا دفتر تقریبا 4 مرمی خورده و همین چیزی که شیشه پیشرویش دست یا میدان دو سرک 15 بیادر به داخل موتر آوردم خل پرال 50 شبه د سنبلې 18 نور د افغانستان په تاریخ کې د لنډغرو په ورځ پیژندل کېده د دې ورځې په وړاندې د سقوط شوي رژیم ټول زور وشوی و او د خپل حکومت د سهامي شرکت د مجبوریت له امله یې نشوی کولی چې په وړاندې اقدام وکړي د سنبلې 18 د کابل ادارې د حکومتولۍ وزن وقار حیثیت او مشروعیت په ښه توګه رابرسېره کړی د وحشت په دې توره ورځ به د کابل ولس د خپلو سرونو مالونو او عزتونو په خاطر په خپلو کورونو کې قرنطین پاتې او د باندې کتلو ته یې زړه نه ښه کړ خو لله الحمد د فاسد ادارې له ړنګېدو او د اسلامي نظام له قیام سره سم د لنډغرو ټغره ټول بازار یې ړنګ او وشړل شو اوس د سنبلې د 18 وحشیات یوازې د ماضي کیسه شوه او د وحشت او ویر ډار یې د ولس له زړونو او ذهنونو وتلی او د اسلامي نظام تر چتر لاندې په ګران هیواد کې خپلې ټولې چارې په سرتاسري امن کې مخ